الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا إمام بخاري رحمه الله بدي مبارك كتاب كي دا كتاب الرقاق وضاحت روانو آغا خبری چی پاگی سر زلون نرمیگی او آغا خبری چی پاگی سر پا زلونو کی دا اللہ یرا پیدا کیگی. آغا سلسلہ کی منگا آخرانی درس کے باب الخوف من اللہ، دا باب ختم کرو دا اللہ نا یرا، پورا تفصیلی وضاحت دا دی خبری بیان شیو چی دا اللہ نا یرا کول دا دی معنی سدا او چی اسڑے دا اللہ نا یریگی نو سب ورطا ملاویگی. او دا سلفو او دا دین دا مشرانو بعض واقعی او حالات بیان شیو. دا غین بعد باب راوڑے باب الانتهاء عن المعاصی، دا بابی پا دی عنوان سر راوڑے دے چی دا گناہونو نا منکیدل، دا باب عنوان دے دا گناہونو نا منکیدل. ربط واضح دے او مناسبت چی کتاب الرقاق ازرن رمون کی خبرو کی دا دی باب ست تعلق تینو جوابی دادی چی دا گناہونو سر ازر سختی نو تا تداوی چی دا دی گناہونو نزان بن کن و ازر بدی نرمش. دا گناہونو یو لوی نقصان، دا گناہونو دیر نقصانات تی او پا دی بند الحمدللہ زما درید که سلور بیانونی دی تیرشیوی رمضان کی منگا سلسلہ وار بیانون کریو دا رمضان مبارک مجلسون او باقی کی دری سلور بیانون پا دی عنوانو دا گناہ نقصانات پا معاشرہ باندی، پا دی انسان باندی او ایمان باندی. نو آغا بیانات کسوک فائدہ اغسطه غواړي او دی مسئله باندې ځان ډیر ښه پوه کول غواړي نو هغه ورسره واورئ. د ګناه ډیر لوی بد اثرات دي په بنده باندې او په معاشره باندې، او دا خو واضح خبره چې یو سړی د الله نافرماني کوي لازم به د دې نقصاني، لازم به یې نقصاني، یا خو د نقصان یوازې دې سړي ته میلاویږي یا به پوره معاشره باندې د دې بد اثري، دنیا کې هم نقصاني آخرت کې هم نقصاني. یو لوی نقصان او بد اثر د گناه هغه دا دی چې دې سره زړونه سختېږي. دا زړه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو سړی ګناه وکړي نه نو په دې زړه کې یو تور ټکی ولګي او بیا چې څومره دې د ګناهونه ډېروي نو دغه تور داغ او دا تور ټکی ډېرېږي تر دې چې ټول زړه وله راټینګ کړي. دا زړه چې کله ټول تک تور شي نو دته ښه کار ښه نه ښکاري او بد ورته بد نه ښکاري. او حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الټه شي الټه، بلکې ښه کار ورته بد ښکاري او بد ورته ښه ښکاري او دی بیا د دې ګناهونو سره والعیاذ بالله عادت شي. ګوره لوی نقصان دا دی چې یو سړی د ګناهونو سره عادت شي، ځکه چې کله د ګناه سره عادت شوي که نه بیا به راته ګناه نه ښکاري، بیا به راته ګناه نه ښکاري چې کله ورسره عادت شي. ډېر خلک نن سبا د ګناهونو سره عادت شوي، لکه به یې ښکلی مثال په موبایل کې که هر څه ګوري په دې کې د زنانو تصویر راغی یا یو ویډیو کې زنانه ده، دې ته کته دا نن سبا ډېرو ته ګناه نه ښکاري، بلکې ډېر داسې چې د علم دعوه کوي او د ایمان هغه هم دا قیسې ګوري، وایي چې دا خو بس مخې له تصویره دا خو خبرونه دي او دا خو په سرې لوپټه اچولې ده او دا خو جي زمونږ خپل خلک ته او دا خو جي پروګرام دی او دا جي دینی پروګرام دی. په دینی پروګرام کې هم جنۍ ناست دی،
تعجب به په دیو کې د نن سبا داسې مفتیان او مولیان چې پروګرام کې مولیان او مفتیان راجمع شوي تپوسونه دي جنۍ کوي جنۍ دي تپوسونه کوي دې حده پورې د ګناهونو سره خلک عادت شوي دي پردۍ جنۍ ته که ته دا ډېرو خلکو ته د سره څه ګناه نه ښکاري ها کیدای شي ګناه دې ته وایي چې د دې جنۍ سره تعلق جوړ کړي او بیا ورسره زنا وکړي والعیاذ بالله دې ته وایي توبه توبه وایي توبه استغفر الله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي خو سترګې هم زنا کوي جب هم زنا کوي لاس هم زنا کوي خپه هم زنا کوي لازم نه دی چې یو سړی به په دغه زنا کې واقع کېږي چې دی به د یو زنانه سره کوروالی کوي او د هغې سره به میلاوي زنا د سترګو زنا چې عام خلک پکې پراته وي دا زما بدګماني نه ده او نه دي په دې څوک خفه کېږي عام خلک د سترګو په زنا کې پراته دي د پردو زنانو ته که ته په موبایل کې او په ټي ویانو کې ولې دا زنا نه د سترګو بیا د ژبې زنا د لاس زنا د خپو زنا اقسام دي د زنا زنا یوازې دغه یو قسم خو نه دی خبره ما دا کوله چې د ګناه سره خلک عادت شوي دي دا ګناه ورته ګناه نه ښکاري دا ورته سره څه ګناه نه ښکاري ولې ځکه چې ډېر خلک د دې سره عادت شو او چې کله د ګناه سره عادت شوي که نه بیا به ورته د ګناه نه ښکاري لکه یو سړی په خبرو کې کنځلې کوي یا په جګړه کې کنځلې کوي دې سره عادت شي دا ورته د سره څه منافقت نه ښکاري حالانکې دا د منافقت نښه ده کنځلې کول دا د منافقت نښه ده دغه شان یو سړی حرام خوري دې سره عادت شي او رشوتونه ورکوي او رشوتونه الي د دې سره عادت شي دا ورته بیا د سره څه ګناه نه ښکاري دروغ ویل ورته د سره ګناه نه ښکاري ځکه چې عادت شي ورسره خو چې کوم سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګناه وکړي او په دې زړه کې دا تور داغ ولګي او دې توبه وباسي واپس شي الله ول هغه زړه بیا سپین کړي نو الله ته واپس کېده هغه زړه ورسره بیا سپینېږي خو چې کله سړی په ګناهونو کې ورننوځي که نه نو دا زړه زنګ شي زنګ کلا بل ران علی قلوبهم الله وی د دې کافرانو د دې مجرمانو زړونه زنګ شوي دي زنګ څنګه شي د دې ګناهونو د لاسه زنګ شي او کوم شی چې زنګ شي نو دې څه شي بیکاره شي ختم شي یو اوسپنه ده زنګ شوې ده په هغې کیسته او خرابه ده خو خرابېدو ته ختمېدو ته ماتېدو ته نږدې ده او د کار نه شو نو دا زړونه د دې ګناهونو سره سختېږي ځکه امام بخاري رحمه الله باب راوړو په دې عنوان باب په بیان د دې مسله کې چې ای مسلمانه دا ګناهونه نور پرېږده بس زه چې وایي زړه نرمول غواړم ښکلې خبره زړه نرمول غواړي خو ګناه نه پرېږدم دا اوس لکه مشرق او مغرب دي یا ځمکه او اسمان یو طرف ته زړه نرمول غواړم او بل طرف ته به ګناه کوم ګناهونو کې به اخته یم کیدی نشي حتی یلج الجمل فی سم الخیاط د ګناهګار انسان چې همیشه په ګناهونو کې اخته وي د ده زړه نشي نرمېدی تر دې چې اوښ د ستنې په سوري کې نه یې ننوتی او اوښ چېرته د ستنې په سوري کې ننوتی شي نشي چې کله دا اوښ ورننوتو په دغه سوري کې د ده به زړه هم نرم شي انتظار ورته بیا کوه چې کوم سړی دا وایي چې زه به ګناهونه هم کوم او ژوند به مې دقې او زړه نرم غواړم وایي سیده کښېنه په انتظار چې کله دا اوښ د ستنې په سوري کې ورننوتو ستا زړه به ورسره هم نرم شي نشي کېدی زړه نرموم او د الله نافرمانیانې به کوم نو امام بخاري رحمه الله ډېر ناشنا باب راوړی دی دې کې یو څو حدیثونه دي د حدیثونه بیان کو او بیا یو څو قیمتي نصیحتونه د هغه خلکو دپاره چې کوم خلک په ګناهونو کې اخته دي د هغه ټولو دپاره یو څو قیمتي نصیحتونه به کوو خو چې اول د حدیثونه بیان کو اولنی حدیث په دې باب کې دی عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده مثلي ومثل ما بعثني الله به زما مثال او داغه څه مثال چې په څه باندې الله زه رالیږلی یم مطلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مثال او د وحي مثال بیانوي پیغمبر ولې راغلی دی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا د پیغمبر کار یره ورکول دي او زیره ورکول دي
یره ګناهګارو ته، مجرمانو ته، کافرانو ته، مشرکانو ته، زیر مؤمنانو ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مثال بیانوي. ګوره کمثل رجل اتی قومه، وایي زما داسې مثال دی او دا کومه وحي چې الله ما له رالیږلې ده یا ما له راکړې ده او د هغې سره رالیږلی یم، د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې د یو قوم خواله راشي او ورته وایي چې رأیت الجیش بعینیه، ما ګوره لښکر د دشمن په خپلو دواړو سترګو ولیدو، ما لښکر د دشمن په خپلو دواړو سترګو لیدلی، وإني أنا النذير العريان، او زه یقینا یره درکوونکی یم لغړ. پخوا د عربو د عادتو چې چا به قوم له یره ورکوله او چې خلک پې یقین وکړي نو دا کپړې به یې هم وایستې او چغې به یې کړې، په یو دنګ ځي باندې به ودرېدو او چغې به یې کړې چې خلکو به ورته وکړو چې کپړې یې هم وایستې، معنی ده چې دا سړی به د خپله خبره کې څه دی رښتینی دی. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی خپل قوم له راغی ورته وایي چې ما د دشمن لښکر په دې دوو سترګو لیدلی او زه تاسو له یره درکوونکی یم لغړ، او د دې داسې ترجمه هم کیدی چې یره درکوونکی یم بې غرضه. فالنجا النجا، نو ځان بچ کوي، ځان بچ کوي، ځان بچ کوي د څه نه؟ د دشمن د دې لښکر نه، ځکه چې سړی وایي چې ما په دې دوو سترګو لیدلی. فاطاعته طائفه، دې قوم کې یو ټولګي د دې سړي خبره ومنله چې او نو یره ورکوونکی لغړ دی او وایي چې ما په دوو سترګو لښکر لیدلی دی، نو بس هغوی وله خبره ومنله. فادلجوا على مهلهم فنجوا، دوی د شپې ووتو ورو ورو، د شپې سفر شروع کړو ځکه چې هلته حمله کېدو وله، د شپې سفر شروع کړو، ورو ورو وتو، تلو تلو روانو او کامیاب شو، نجات ورته میلاو شو، د دشمن د حملې نه بچ شو. وکذبته طائفه، بل طرف ته د دې قوم بلې حصې او د دویمې برخې او د دویم ټولګي د یره ورکوونکي ته ووایي ته دروغجنې وې. فصبحهم الجیش فاجتاحهم، نو بس هغوی ښه په ارام په خپلو کورونو کې پاتې شو، دا سړی دروغجن دی. سحر داسې حال شو په دوی باندې چې څنګه سحر شو هغه لښکر پې حمله وکړه. فاجتاحهم، نو د دوی بیخ بنیاد یې وویستو. د حدیث امام بخاري دلته راوړی، امام مسلم هم دا حدیث راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما مثال د دې سړي په شان دی چې زه تاسو له یره درکوونکی یم خالص د الله د طرف نه بې غرضه، نه په دې باندې زه مال غواړم د خلکو نه، نه زه شهرت غواړم، نه زه ښځه غواړم، نه مشرتیا غواړم، نه نور څه غواړم. او دا د هر پیغمبر دا طریقه ده. قرآن کې ځای په ځای دا خبره ذکر شوې د ډېرو پیغمبرانو مبارک چې لا اسألکم علیه اجرا، په دې دعوت باندې په دې دین بیانولو زه ګوره تاسو نه څه مزدوري نه غواړم او نه د نه څه دنیا غواړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه یره درکوونکی یم د دقه انسان په شان خالص بې غرضه، او تاسو ته زه اواز وکړم چې ای خلکو ما ګورې دا جهنم لیدلی دی، زه د الله د عذابونو نه خبر یم، زه پوهه یم په دې وحي باندې، په قبر کې څه دي، په برزخ کې څه دي، په قیامت کې به څه کېږي، دا ټوله وحي ماته شوې ده، دا حالات ماته معلوم دي. زه تاسو یرومه چې النجا النجا، ځان بچ کوي، ځان بچ کوي. او ځان به څنګه بچ کوي؟ ګناهونه به نه کوي. ځکه دا حدیث هلته راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ځان بچ کوي، ځان بچ کوي مطلب ګناهونه پرېږدي. نو بعضو خلکو د پیغمبر خبره ومنله او ګناهونه یې پرېښودو او محنت یې شروع کړو، لکه څنګه چې هغه قوم د شپې ووتو او سفر یې شروع کړو. نو دغه شان دې مؤمنانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومنله او ورو ورو یې محنت شروع کړو او په دغه لار باندې روانو تر دې چې الله کامیاب کړو، د دنیا او د آخرت کامیابي هغوی ته میلاو شو. بل طرف ته بعضو خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونه منله
بعضو ته لمنډه دروغجن وي، بعضو وي دا د پخوانو قیسې، بعضو په خوله باندې دا وایي چې زموږ په پیغمبر باندې ایمان دی او موږ یې منو، نه یې تابعداري شته، نه د پیغمبر مني، نه د هغه په لار ځي، نه د هغه په مذهب ځي، نه د هغه په شکل او صورت د ده شکل او صورت دی، نه د هغه د ناستې پاستې په شان د ده ناسته پاسته ده، نه د هغه د غم خادۍ په شان د ده غم خادي ده، خو صرف په خوله دا چې جي پیغمبر زموږ پیغمبر دی او زموږ په ایمان دی. فصبحهم الجيش فاجتاح، څنګه چې په هغه قوم باندې سحر کې دا لښکر راغی او د ټولو بېخ بنیادي وویستو، دغه شان دا ټولګی چې د پیغمبر یې نه ده منلې په دوی باندې مرګ راغی او هر هغه څه مخامخ ولیدو د څه نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې راول او بیا ډېرې چغې وویلې چې الله موږ واپس که دنیا ته، موږ د پیغمبر تابعداري کوو، موږ د هغه په خبرو عمل کوو، خو بیا ورته موقع نه دی میلاو شوی. ډېر خوندور حدیث دی او څه ناشنا مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی د خبرې د وضاحت دپاره. مثالونه ګوره الله په قرآن کې هم بیان کړي دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې هم بیانوي. مثال کې فایده دی چې یوه خبره انسان ته رانږدې شي او پوهېدو کې ورته اسانتیا شي. څنګه چې دغه سړي د لښکر نه دا خلک ویرول، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویرولي وو. یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر هغه خبره چې تاسو جنت ته نږدې کوي هغه ما تاسو ته بیان کړې ده، او هر هغه خبره چې تاسو د جنت نه لرې کوي او جهنم ته نږدې کوي هغه ما تاسو ته بیان کړې ده چې د هغې نه ځان لرې وساتئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله ذمهواري پوره کړې ده. بدبختي او ټوله بدبختي د هغه انسان ده چې سره د دې بیا هم د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مني او بیا هم په ګناهونو کې او په خواهشاتو کې پروت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه واضح وایي په دې کار کې ستا تباهي ده، په دې ګناه کې ستا تباهي ده، په دې کې ستا تباهي ده. دی بیا هم په هغه ګناه پورې نښتی دی، دې ته نور څه وایي چې بدبختي ورته نه وي. دی بیا هم د تباهي په لار روان دي او دا بعضې په دین کې د ځانه داسې قمقلان غوندګې جوړ کړي. دنیا باره کې خو دومره هوښیار چې تپوس یې مه کوه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، دنیا باره کې الله داسې پوهېږي چې سم پرې داسې پوه انجینیري دنیا کې. نو که اوس څوک ورته دا ووایي چې که ته د خپل کاروبار چې کوې د دې لپاره د پلانې کاغذ نه جوړ کړی، ستا د کاروبار تاله بندوي، حکومت یې دله بندوي، نو دی به شپه ورځ یو کوي او دغه کاغذونه به جوړوي. ولې؟ ځکه چې کار بندېږي، نقصان ورته رسي. یا که مثال کې پلانې کاغذ د سره نه و یا پلانې کار دې وکړو د حکومت د طرف نه به جرمانه شي، دی به شپه ورځ یو کوي دا کار به سیټ کوي. ښه واضحه په قرآن کې او په حدیث کې او د علماو وازونه بوغ شو چې دا کار ناروا دی، ته پې جهنم ته ځې، دا کار ناروا دی، تا ته پې عذاب میلوي او به هم کوي. ځکه د ظلم اقسام دي. اولنی قسم د ظلم هغه دی چې یو سړی د خپل ځان سره ظلم کوي. خپل ځان سره ظلم هغه داسې چې ته دا کمزوری بدن جهنم ته راکاږي. هغه بدن چې هغه اور کې دننه پرېږده، په اور د پاسه یو منټ له د خپله ګوته نشي نیوی، په اور د پاسه چې اور ورته نه رسي ورته نه اسې پې له پاسه داسې یو منټ له د لاس ونیسه او بیا ووایه چې دا سوځي که نه سوځي. دا کمزوری بدن چې ته د جهنم هغه زورورو لمبو ته ورچوې او هغه جهنم ته ورچوې چې هغه غړمبا کې قرآن کې راځي. الله وایي یو بل خوري دا اور، هغه اور ته یې ورچوې. دا کمزوری بدن ته په قبر کې دغه عذابونو ته ورچوې. دا کمزوری بدن ته د آخرت ته قسمه قسم عذابونو سره مخ کې. د دې نه لوی ظلم کم یو دی بل. او زه اکثر د ملګرو ته دا نصیحت کوم، دا نصیحت زه ډېر زیات کوم چې د نورو خلکو دپاره خپل آخرت مه تباه کوه او خپل بدن مه خرابوه. ټول عمر له دې بعضو په خوله باندې یو ټکی پروت وي. زه دا منم چې زموږ د ذمهواري د بچو د رزق ګټل او ښځې د رزق ګټل، مور پلار ساتل، دا زموږ ذمهواري ده.
خو د پښتنو خبره څه کافره ذمواري ده چې سهار او ماښام ته دقه یو ټکی وي دقه یو ټکی دی ښځه بچي مور پلار ښځه بچي دا مور پلار چې وي دی هم لا ښه سړی دی ښځه او بچي ښځه او بچي ښځه او بچي ښځه او بچي دا څه قسمه ښځه او بچي دي چې دا مړېږي نه دا څه قسمه ښځه او بچي دي چې سهار ماښام ته په دنیا کې ورننوتی خپل آخرت یې تباه کړو د هغوی لپاره دا ښځه دا بچي تا له څه فایده در کولی شي قبر کې د عذاب نه بچ کولی شي قیامت په ورځ یې بچ کولی شي نه نو دومره کوه د دوی دپاره دومره دنیا د دوی دپاره ګټه او دومره ورسره محبت کوه او دومره یې خیال ساته چې آخرت دې پکې خراب نه شي خپل ځان سره ظلم مه کوه بعض خپل آخرت هم د دوی لپاره تباه کړي او دنیا هم تباه کړي دواړه تباه کړي څومره غریب انسان دی عجزه چې د بچو د ښځو لپاره خپل آخرت تباه و برباد که یو ورځ ټلیفون راغی مړله قبر ته یې کوز کړو هر څه ختم شو اوس څه راول هغه بچي ځه د کومو دپاره چې تا الله هېر کړی و راول هغه ښځه اته چې د هغې دپاره ټول دین پرېښودی و راول هغه کور هغه جیداد هغه انښتی چې په خاورو پورې او په ځمکو پورې کوم ځای کې دی هغه څه فایده در کوي هر څه لاړو ختم شو دومره دنیا کوه چې ګزاره روانه وي ګزاره موږ ګزارې کله کوو موږ وروره چې سمشري جمع کړی کار نه کېږي ګزاره حال ژوند تېروه ډوډۍ درته میلاوي او د بچو چې کوم ضروریات دي ضروریات و مستي نه وایم کوم د هغوی ضروریات دي هغه پوره کېږي نور وخت خپل دین له ورکوه د الله دپاره څه وکړه د آخرت دپاره څه وکړه ورب الکعبه قسم پرې درته خورم دا یو تریخ حقیقت دی چې موږ ټولو لیدلی هم دی خو ځان هم پرې په زور ننګاره کړی چې په دې قبر کې کېښودی شو که نه او دا ښځه د باندې ټول نه زیاته مینه درته دقه ښځه دي چې ډېره د باندې مینې یو څو میاشتې دي یادوي بیا کیسه ختمه شوه ټوله وره دا بچي که څه سړیتوب دی ورته ښوولی څه سړیتوب دی ورته ښوولی او لږ دین دی ورته ښوولی نو کېدای شي دی دعاګانې دله غواړي هم کله نه کله نور خپل ژوند تېروي ستا په مرګ سره نه د هغوی دنیا ودرېږي او ستا په مرګ سره نه هغوی خرابېږي هېڅ هم نه کېږي دا د اوسه پورې چې موږ دلته را رسېدلي ولي زموږ مشران تللي نه دي زموږ مشران لاړو غریبان خاورو کې پراته دي سلسله را روانه وه نکاح او د هغه پلار او بیا پلار او دا ټوله قصه هغه ټول خاورو کې پراته دي او زموږ ژوند اوس هم روان دی نه ده نه ودرېدلی زموږ ژوند هېڅ نه دی ودرېدلی کېدای شي په دې کړۍ کې دا کومه چې د برې نه راغلې ده زموږ په دې پلارانو کې دې که هم کېدای شي چا دا سوچ کړی چې زه مړ شم چې دوی به څه کوي سوچ به کړی څه ساده سړی و چې زه مړ شم دوی به څه کوي هېڅ هم نشته حقه دنیا روانه ده ښه خنداګانې دي ښه ټوغې ټقالې دي ښه رڼاګانې دي او ښه هر څه دي هېڅ هم نشته خراب هغه سړی خراب شو چې هغه ټول عمر دقه سوچ کړی چې دوی دپاره څه کول غواړي او خپل آخرت یې تباه کړی ما خبره دې پورې راواغسته چې د آخرت سوچ پکار دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري او ځان نه قمقلان په زوره مه جوړوئ تا ته پته ده چې په دې شي کې زما نقصان دی او دا ګناه ده په دې ماته عذاب میلاویږي دا ته ګوره د ځان سره لوی ظلم کوې زما دا خبره مقصد ځان سره ظلم مه کوئ ګورې ځان مه خرابوئ ورب الکعبه دا نصیحت د زړه د کومې نه درته کوم ګورې مه خرابوئ خپل آخرت د بل چا دپاره او مه خرابوئ خپل آخرت د یو څو سیکنډه مزو دپاره یو سړی سندره راواړئ سندره به څو 4 منټه وي 5 به 3 منټه وي د 3 منټو خوند دپاره ته عرش والا خفه کوې څه عجیبه انسان یې صرف د یو فلم کتو دپاره خپل آخرت تباه کوې د یو 10 روپو حرامو دپاره چې 10 روپۍ ډېرې شي ته الله ناراضه کوې ته د یو منټ شهوت دپاره چې په لاس باندې شهوت پوره کوي او صرف هغه 1 منټ خوني او یا د پردۍ ښځې سره لګیئ او یو څو منټه خوني د دې دپاره ته خپل هر څه تباه و برباد کوې کوم ځای کې دی ستا عقل کوم ځای کې دی ستا
هوښیارتوب چې هر سړی دا دعوه کوي زه هوښیار یم. څه چې هوښیار سړي ته پته ده په دې کار زه تباه کېږم او دی بیا هم په هغې پورې نښتې. دا هوښیار نه دی، دا کم عقل دی او غټ کم عقل دی، دا کم عقلي ده. ځکه قرآن کې الله سبحانه وتعالی د دې عقل تذکره ډېره کړې ده. ولې؟ ځکه چې د عقل استعمالول غواړي چې زما کامیابي په څه کې ده او زما تباهي په څه کې ده. وهدیناه النجدین، الله وایي ما انسان ته دوه لارې ښولي دي او ښه مې ورته واضحه کړي دي. او څوک دې دا نه وایي چې زه نه پوهېږم. واړه واړه ماشومان هم په دې پوهېږي. ماشومان هم ګوره ډېر حلال او ډېر حرام پېژني. او تل وي غټ پټ سړی او په ویښتو کې دې سپین ولګېدي، په ږیره کې دې سپین ولګېدي، ته به څه وایي چې زه نه پوهېدم؟ د پیغمبر ومنئ. یعنې داسې به تباه شي هغه سړی لکه څنګه چې هغه قوم تباه شو چې د هغه یره ورکوونکې خبرې ونه منله. د هغې نه بعد حدیث دی د ابوهریره رضی الله عنه، هغه وایي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده. یقول، هغه وایي انما مثلي ومثل الناس. اوس دا بل مثال واوره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما مثال او د خلکو مثال داسې دی کمثل رجل استوقد نارا، لکه یو سړی دی اورې لګولی دی، یو سړی دی اورې لګولی دی. فلما اضاءت ما حوله، کله چې دا اور ګیر چاپېره څه چې و هغه رڼا کړو، یو سړي اور ولګو او د دې اور د لاسه ګیر چاپېره چې څه و هغه څه شو؟ رڼا شو. جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، کله چې د اور د لاسه دا ګیر چاپېره ځای او ګیر چاپېره څه سامان و هغه رڼا شو، دا پتنګان رالو، پتنګان د دې اور نه چې دا تاویږي را تاویږي او د رڼا نه دا پتنګان رالو او هغه زنده سري چې هغه د دې اور نه تاویږي را تاویږي او دې کې ولیږي، نو دوی ټول رامات شو په دې اور کې ولیږي. فجعل ينزعهن ويغلبنه، نو دا سړی څه کوي دا اورې چې لګولی دی دا پتنګان او دغه شي نه چې دې اور ته ولیږي د دغه ځینې شړي، لاس ورته وایي، ببوزې وایي، څه کپړه وایي، هر شی چې راغستی دی، خو وایي چې دوی په دې اور کې ونه ولیږي، ونه سوځي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی پې بیا هم زوروري، ځکه چې یو د یو طرف نه راځي، بل د بل طرف نه راځي. نو ته څنګه دا پتنګان او دا قسم شینه منع کوې چې د اور نه ونه ولیږي؟ نه هغه اور ته ونه ولیږي، نه پې زورور شي او اور ته ولیږي. فیقتحمن فیها، اور ته ولیږي. ښه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویل غواړي؟ نو وایي چې فانا آخذ بحجزکم عن النار، زه وایي تاسو د دې بډو نه نیسم چې د اور طرف ته مه ځئ، د دې بډو نه م نیسم وایي. او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وجه کې چې د انسان مضبوط د دې بډې نه رانیوی کېږي، چې دې بډې ته وله لاس واچوې که نه نو ډېر مضبوط رانیوی کېږي. زه وایي تاسو د دې بډو نه نیسم، ودرومم را کاږم چې مخکې مه ځئ، اور دی د جهنم، وهم یقتحمون فیها، او دا خلک بیا هم دې اور ته غورځېږي. مطلب د دې حدیث ته راوړو دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه تاسو منع کوم د ګناهونو نه. اور نه د راښکودو مطلب دکه دی چې یعنې د هغه څه نه منع کوم چې هغه اور ته د دننه کېدو اسباب دي او هغه ګناهونه دي، د الله نافرماني ده. زه تاسو منع کوم د بډې نه مې راټینګ کړي یې، لکه څنګه چې دا سړی د دې اور خوا کې ناست دی او دا پتنګان متنګان شړي د دغه ځینه، نو زم تاسو د جهنم د دې اور نه منع کومه نیسم هم، خو تاسو دومره زور جوړ کړی دی چې بیا هم هغې ته ځه وراچوئ. څه ناشنا خبره یې کړې او څه مهربانه پیغمبر دی. ځکه الله وایي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله وی دیسی پیغمبر می در لگلی چم تاسو کی دی، یعنی انسان دی. کم کار چې په تاسو ګرانی او تاسو په سختی کې اچي دی، پیغمبر ته دغه خبره ډېره ګرانه.
حریص علیکم ډېر هرسناک دی الله وایي ستاسو په باره کې ډېر هرسناک دی چې دې خلکو ته کامیابي میلاو شي او دوی د جهنم نه بچ شي بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو انتهایی مین دی او شفقت کوونکی دی هغه عظیم انسان د بډې نه موږ رانیسي چې د جهنم ته مځي ښه واضح ویلي دي ښه په فصیح او په بلیغ طریقې سره ویلي دي په واضحه ژبه کې ویلي چې دا کار ناروا دی الله پې ناراضه کیږي دی پې بیا هم ورمات دی دا کار حرام دی مې کوه دا ګناه ده دی بیا هم ونښتی دی په هغې پورې دا کار مه کوه د دې سره جهنم ته ځي دی بیا هم نښتی دی نو نورو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وکړي دومره هرس چې هر هغه کار یې موږ ته واضحه کړی دی چې هغه جهنم ته تلو سبب دی چې ای خلکو د دې نه ګوره ځان بچ کوي د دې نه ځان بچ کوي خو بیا هم دا خلک به یې پورې نښتي دي الله اکبر یو طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحتونه دي دا کار مه کوئ دا ګناه ده دا داسې ده بل طرف ته به داسې ووایو د انګریزانو میډیا ده او انټرنیټ دی او فیسبوک دی او روزانه پې نوي فحاشي راوځي او دوی له دعوت ورکوي راشئ په دومره پیسو باندې اشتراک دی په دې کې د میاشتې دومره خرچه ده او فلم چې ګوري دومره خرچه ده او پلانې کار چې کې دومره دی او بل طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بډې نه رانیسي وي مزه جهنم ته ځي دی د پیغمبر هغه لاس لرې کړي او د هغه نه ځان خلاص کړي او ځي د هغه دشمن طرف ته کوم ځي کې دی عقل پیغمبر په مخه بار بار نصیحتونه کړي دي بار بار یې کړي د اوسه پورې علما بیانوي مه کوئ دا کار په دې سره د دنیا هم خرابېږي آخرت ته هم خرابېږي او بل طرف ته دین یو دشمن یا یو فحاش انسان یو بېدینه انسان هغه د ګناه طرف ته دعوت ورکوي د هغه طرف ته ځه د هغه خبره منه په دې کې فایده ده انټرنیټ کې مثال کې اعلان نشر شو دومره پیسې قرض ورکړي دومره به واپس تا ته میلاوي سودي کاروبار دی ورمنډه کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي واضح الفاظو کې وایي د سود درجې دي د ټولو نه کمزوري درجه دي سیده لکه یو سړی چې د مور سره زنا کوي دی د دې باوجود د پیغمبر دا خبره پرېښوده هغه طرف ته روان دی پیغمبر نصیحت کوي د ژبو حفاظت وکړي د سترګو حفاظت په حرامو کې مه استعماله دی بیا هم د دین د دشمنانو طرف ته روان دی د هغوی دعوت قبلی او د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم چې الله وی بالمؤمنین رؤوف الرحیم د هغه خبره نه مني او د هغه نه قبلی بلکې داسې بېدینه چې د پیغمبر دا نوم او نصیحتونه دی بور کوي دی تنګوي او فلم ته به کښېني د انډیا فلم ته به کښېني 6 ګنټې به ورته ناستي د انګریزانو فلم ته به کښېني 5 ګنټې به ورته ناستي هېڅ پروا پې نه هېڅ تندر پې نه راولېږي خو چې مونځ چېرته یو 2 منټه اوږد شي نو چې بهر راوځي په ایمان پسې خبرې په مونځ پسې خبرې په دین پسې خبرې ګیلې شکوې وي 2 منټه نن مونځ اوږد کړی که ورته وایې راشه وروره درس کې کښېنه راشه یو څو خبرې واوره د الله او د الله د پیغمبر یو د وزرونو یو اوږد لیست به راوالي تا ته به مخې ته کېږي اوږد لیست نه ختمېدونکي وزرونه هغه به تا ته بیان کړي او په ګناهونو کې سهار ماښام اخته دی په دې کې نه ستړی کېږي په دې کې نه تنګېږي په دې کې نه په ملا دړ لازي په دې کې نه په خپه دړ لازي او نه په سر دړ لازي خو خبر نه دی چې ده کې دننه کار روان دی دننه به کې کار روان دی دی ختمیږي دی د تباهي په لار دی خو ده ته به کله هله به پته ولګي چې کله داسې وخت راشي چې بیا واپس کېدو لار هغه نه وي ده ته په هغه ټایم کې پته ولګي لکه کله نه کله دا ډاکټران وایي د یوې نیمې بیمارۍ په باره کې خبره وکړي چې دا پلانې بیماري دا غلی مرګ دی څه دی غلی مرګ د دې څه معنی غلی مرګ دی دننه دې ورو ورو ختموي ته به ځان پوه نه شي एकदम به د آخره کې اټیک اخرنی وکړي ختم
دغه شان دا ګناهونه ګوره ته دا سوچ مه کوه ستا څه خیال دی چې لکه زه ګناهونه کوم او زه فحاشي کوم او زه سود خورم او زه حرام خورم او زه دروغ وایم زه دوکې دړاکې کوم او زه بېدیني کوم او زه د الله نه منم د الله د پیغمبر نه منم بدن مې روغ دی او حالات ښه روان دي خبره پټه روانه ده اوله به ته پته ولګي چې کله هر څه ختم شي پته به ته ولګي هله چې کله دا هر څه ختم شي او بیا به ارمان وکړي نو محمدي دعوت چې کوم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه چې مه ځئ د دې اور طرف ته مه ځئ د جهنم طرف ته جهنم طرف ته تله څه دي یعنې هغه څه مه کوئ چې جهنم ته ملیږي او هغه دا ګناهونه دي د دې نه ځان منع کوي دې ګناهونو نه د دې ګناهونو نه ځان منع کول هغه سړي ته ګران دي دا زمانه هم هغه سړي ته ګران دي چې څوک ورسره عادت نه وي خو ډېر اسان دي د هغه چا دپاره چې الله ورله توفیق ورکړي ډېر اسان دي لکه یو سړی دی هغه د سره نه پردو زنانو تصویران ګوري نه ویډیوګانې ګوري نه د هغوی سره خبرې کوي نور ده ته دې ګناه نه ځان منع کول اسان دي که ګران دي اسان دي هغه مؤمن دی سړی دی خو چې یو سړی مدمن د دې کارونو دی او نشه شوی دی ده ته د دې پرېښودل ډېر ګران دي لکه څنګه چې ته یو چرسي ته وایې چرس پرېږده لکه څنګه چې ته یو نسواري او سګرټي ته وایې نسوار او سګرټ پرېږده دا اسان کار دی نشه د هغه په وینو کې ګرځي د هغه په وینه کې د هغه په اینه کې دننه ځای جوړ کړی ځای دا چې کوم په نشه کې های درجې ته ورسي ډاکټرانو وایي دی به د نشې نه منع کوئ دی اوس پرېږدئ د چې آخري ډګري کې ورسي ولې وایي چې دی دا نشه کوي دی به ژوندی یو څو ورځې او چې دا دې وله ختمه کړه دی اوس مري ولې ځکه چې د ده اینه ختمه ده د ده په اینه کې صرف دقه نشه پرته ده نو په بدن کې ټوله نشه ګرځي دقه شان د دې ګناهګار انسان په بدن کې ټوله ګناه ګرځي نو ته د ته ګناه مه کوه اسان کار دی چې ګناه مه کوه دا ګرانه به وي په اوله کې خو چې څوک ځان ټینګ کړي او دا مخې ته کړي چې الله پرې راضي کېږي نو بیا ورته دا کار څه شي اسان شي چې دا خبره دې مخې ته وکړه چې الله پرې راضي کېږي بیا به ته هېڅ هم ګران دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د شرابو دا حرمت خو تاسو ته معلوم دی چې په څو مرحلو تېر شوی एकदम الله شراب نه دی حرام کړي خو چې کله حرام کړو بالکل او د سوره مایده د آیت نازل شو چې شراب بالکل حرام دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو وی شراب حرام دي د نن نه نو د مدینې په دې کوڅو کې د شراب بهیدو ولې بهیدو خلک واړول کنه خو دا هغه مؤمنان دي چې په یو اعلان د هر څه ختموي او بعضو ته به یو سل نصیحتونه وکړي سل نصیحتونه او دی د الله دپاره یو کار نشي کولی د الله دپاره یو کار په سلو نصیحتونو هم نشي کولی او صرف دا ورته ووایه چې راشي یو ځي ته او 15 ریاله فایده پکې ده 15 ریاله ډېره نه 15 ته ګوره چې په څه طریقه ځان در رسوي د 15 ریالو لپاره نو ګناهونه پرېښوده په اوله کې هغه سړي ته ګراني چې څوک د دې ګناهونو نشهیي ته جوړ شوی خو چې کله انسان په ښه اراده وکړي او دا سوچي چې په دې سره الله راضي کېږي چې زه یې پرېږدم او چې کوم الله ناراضه کېږي نو بیا ورته پرېښوده اسان شي د هغې نه بعد حدیث دی عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه دی چې د ده د لاس نه او د ژبې نه مسلمانانو ته نقصان نه رسي دا خبره یاده کړئ ګورئ مسلمان هغه دی چې د ده د ژبې نه او د لاس نه مؤمنان په حفاظت کې په دې خپل لاس سره او ژبې سره به مسلمانان نه تنګي نه به یې یرې
او نه به ورته څه اذیت او تکلیف رسوي. زموږ موضوع دا نه ده، یعنې ما په دې باندې تفصیل کوو، خو د حدیث کې دا ټوټه راله او د نن سبا لوی ضرورت دی دا نصیحت چې مسلمان هغه سړی دی چې د ژبې نه او د لاس نه خلک په محفوظ د یو نیم سړی داسې مشهور شي، الله اکبر، داسې نیک بندی د الله، لکه اوس یو سړی دی دوکان یې کولاو پرېښو او دغه دینداره سړی ورسره خوا کې ولاړ دی، دې ته لاړ کس ورته په لاره کې وي هغه پلانې او پلان دی، د هغه نه څه یاره، د هغه نه څه یاره، خو دینداره سړی دی. ګوره دومره یو سړی په ښه صفاتو مشهور شي چې د هغه نه څه یاره، یریږه خو د هغه چا نه چې د الله نه نه یریږي، هغه د الله نه یریږي، او چې د الله نه یریږي هغه زما مال له نقصان نه ورکوي، چې د الله نه یریږي هغه په ژبې سره ما له تکلیف نه راکوي، چې د الله نه یریږي هغه ما ته کنځلې نه کوي، چې د الله نه یریږي هغه په ما پسې سپکې سپورې نه وایي. دا سپک کارونه خو هغه څوک کوي چې د الله نه نه یریږي. تکلیف ورکول مسلمانانو ته هر قسمه تکلیف چې دی، که هغه په لاس دی او که په ژبه دی، په دې کې دنه دا خبرې هم راځي د دروغو د خبرونو نشر کول په دې نیټ باندې، او زه اکثر د دې نیټ او د دې فحاشۍ او د دې تصویرونو دا خبرې په دې کوم چې دا نن سبا مسله ده، د نن سبا مسله ده بنیادي، او زما ذمهواري هم دا ده چې زه هغه خبرو باندې خبره وکړم چې هغه نن سبا دي، پخوا څه شوي دي هغه شوي دي، راتلونکی وخت علم د الله سره دی، موږ له د ننني وخت علاج پکار دی. نو په دې نیټ باندې دروغو دا خبرونه مه نشر کوئ او مه یو مسلمان یروئ، لکه یو نیم سړی وایي زه له ملګري سره ګپ لګوم، ګپ څنګه لګې؟ لکه مثال کې میسیج ورته وکړو لکه زر راشه کور ته پلانې مړ دی، ښه غریب ساره مات دی او په بد حال کور ته او بیا د خندا شین شي ما خو ګپ لګوم، نور وایي دی خوش مزاجه دی، دی ګپ لګوي، سم خیال دی ګپ باره کې او تکلیف ورکول دي، دا خو د مسلمان زړه ته غم رسول دي. ته ګپ شپ دې ته وایې چې ناروا پکې وایه، ته ګپ شپ دې ته وایې چې په مؤمن پورې استهزاء او سخریه کوه، هغه پورې ټوغې کوه، ته ګپ شپ دې ته وایې. نو چې د ژبې نه او د لاس نه دې څوک تنګ نه شي. دغه شان د لاس خیال ساته، لکه زمونږ علاقو کې که د چا داسې لاره وي د پټو په منځ کې یا د کور په مخې خلک تیري، غني روالي کېږي پکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی په لاره تېرېدو د ونې یو څانګه دې لارې ته راکوزه شوې وه، هغه دغه څانګه پرې کړه چې د خلکو ته تکلیف نه وي، وایي د الله دا کار دومره خوښ شو چې جنت ته یې بوتو. ښه دا لار ګوره د هغه نه وه، لار د دې سړي نه وه، او نه دا ونه دا عامه لار وه چې سړی عامې لاره کې داسې مسلمانانو ته اسانتیا جوړه کړي جنت ته چې سړی به خپله لار کې جوړه کړي، هلته به څومره ثواب میلاوي، دی به غني کېږي. او دا د هلته غټه مسله وي، حقیقت به ووایو، هلته غټې جګړې دقې نور په کلي کې څه دي؟ څه شتي هلته نور څه؟ ته دې خوا راوړې دي، انچه دې کته کړه، انچه دې بره کړه، او دا ستا و که دا زمونږ و، او دا پیپ کته راغلی، دا پیپ بره تللی د اوبو ده، او دغه ځای کې تا پیپ له زور ورکړو، دې ځای کې تا راکوز کړو، او دلته دا غني ما کېښودې او بلۍ تا راویستې ده، او باران دې طرف ته راغی، نور هغه طرف ته لګي، او ټولې دا قیسې دي. بعض وایي د کلي ژوند ځان له مزه کوي، ځان له مزه کوي، ټول ورځ په دغه جاښو کې کته دی برابر شي. او یا په کلي کې ناستي بازار کې او دوکان کې او پردي حسابونه لګوي، دا چې دغه کور چې روان دی دا نوی ده به څو راوړي، په دې به لګېدلي سوی، نو دا د څنګه وګټلې، کوم ځای کې وګټلې، په څو یې وګټلې، دا حساب روان دی. بیا چې په لاره تېرېږي دا د اکثرو حال دی، زه ټول نه یم خو د اکثرو ویم، بیا هم لږ نه یم د اکثرو، چې په لاره تېرېږي نو 2 منټه دلته ودرېږه دا کور، دا بیا 3 منټه دلته ودرېږه دا ګاډی، او دلته د سپینې جامې چې دلته ودرېږه، او بیا دلته او بیا دلته ودرېږه، ټولې دا قیسې
تکلیف یو مسلمان له ورکول په قصد دا خو نه اسلام ده او نه پښتو ده. زه خو دا پښتو هم نه ده. پښتو خو اصیل پښتون خو هغه دی چې هغه د خلکو مرسته کوي، خلکو ته خبر اسانوي، یو لار بنده شي عامه لار او دی ووایي راشه وروره اعلان وکړي په ټول کلي کې چې زما دا لار په دې پټو چې تلې ده دا د دې مسلمانانو دپاره ده، ځئ راځئ پرې، ځئ راځئ پرې، هېڅ چا ته مشکل نشته. زارېږه د داسې ازمرو نه، زارېږه د داسې انسانانو نه، د داسې مسلمانانو نه چې هغه خلکو ته خبر اسانوي، تکلیف خو لا پرېږده ورکول. او دی به غټ پټ سړی وایي لاره به بنده کړې ځکه زموږ پښتو ده وایي او دا چې زموږ طریقه ده. زه یو پیر کسانو ملک یو فیصلې له بولی وم، یو مسلې له ښه مسلې څه ده په لاره باندې جاخې هلته خو دقه مسلې فریقین ناست دي لاره یو څو فوټه لاره ده. ښه نو مسله څه ده؟ وی مسله دا دی چې ده دا لار موږ دم بنده کړې ده او زموږ کور طرف ته بله لار نشتي، نو موږ په غره باندې راخیږو شاته او د خپل کور ته ننوځو، په هغې کې زموږ زنانه دي بوډۍ هغوی ته تکلیف دی. نو دې سړي ته چې بیا زما څه نصیحت و هغه مې ورته وکړو، دا زړه مې څه مرتش کړو. ما مړه ته هم وایي چې زه په تا به هم ډزې شوي کور کې چې هله سړی پیدا شو کور کې. دا د سړیتوب کار دی. یو بوډۍ ښځه په غره باندې راخیږي کور ته ځي، تا کې حیا نشته؟ ته به د کوم ځای انسانیت یادې او کوم اسلام ته یادې؟ ها یو خو دا مسله ما لیدلې، یو دا مسله ما لیدلې ګوره دا رونه یې رونه دا یو ورور د بل سره وران شوی دی په ځمکه، خو د دوی دا کورونه یو ځای دي، کورونه بلکل یو ځای یو بل سره لګېدلي. نو دا تقسیم چې شوی دی یو کور ته چې دا کومه لار تلې ډېره نرۍ لار تلې، داسې چې یو کس په ډېر په مشکله وړي. نو دا یو ورور مړ شو، دا حقیقي واقعه ده، دا یو ورور مړ شو او دلته مړ شو سعودي عرب کې. هغه هلته یوړو کلي ته، نو بیا د هغه جنازې کور ته دننه کوله چې دا ښځې ویني، نو په دغه کوڅه خو کور ته نشي تللی. هغې به نو خو یو انسان په مشکله تېرېږي، ته د جنازې کټ پې څنګه وړې؟ نو خلکو هغه ورور ته ووایي چې ستا دې کور کې لاره ده په دې به ورننوځو. وایي نه. نو بیا د هغه د کور زنانه بهر ته راووتې او هغه یې ولیدو. دا هم پښتو ده. بعض وایي سندر پښتن دی، وایي پښتانه دیسي مړه الله یې موږ دیسي ژوند نه ساتي. زه خو همیشه دا سوال کوم، زه یا الله د دیسي ژوند نه مې ساته چې په انچه ځي باندې زه د سړي سره نښتی یم او په پوټ ځي باندې لکه قسمونه به مه خوره، جګړې مه کوه، ته شوې ستا ده او زما زه ستا شوه، انچه ځمکه ستا زیاته شوه، زه مزې کوه ګرځه، خبره ختمه شوه. ستا انچه ځمکه زیاته، زما هغه کمه، خو چې زما د لاسه تا ته تکلیف در ونه رسي، زما د لاسه چېرته خفه نه شي، چېرته غم کې پرې نه وځي، بس دقه سوچ دی. داسې خبره شوه چې دا داسې شو، دا داسې شو، دا دغه شو، په معمولي خبرو خلکو له تکلیف ورکوه، په معمولي خبرو خلکو له تکلیف ورکوه. ګاډی یو سړي ودرو ستا د کور مخې ته، یو سړی دی راغی ګاډی ودرو، د کور دروازه بنده شوه، غلطي ده وشوه، د کور دروازه بندول نه وو پکار، ته راووتې ټیر وله پنچر شیشه به وله ماتې ده ګاډي که نه تاڼه کې به کیس کې. زه کله ناکله دلته د دې بعضو کورونو خوا کې دا جګړه وینم که نه، ګاډۍ تا دلته ودرولې ده، لرې که ویې باسه او دننه یې که ورایې وله، د الله شکر وباسم، زه یم الحمدلله چې دې خبرو نه الله ساتلی. زه یو پیر درس راغلی وم، زه مخکې هلته درس راتلم، زموږ کور دې ځینې لرې و، نو ما ګاډۍ دې علاقه کې یو ځای کې ودرو او همدکه د پښتنو د ډیرې سره خوا کې
ای پښتانه چې به صفت شي پښتانه به منې په ټولو دنیا کې وي د دوی په شان دینداري په چا کې هم نشته. نو ما چې درس ختم کړو لاړم ووتم نو ستړی وم او ګنټه د پاسه درس چې لاړم چې موږ د ګاډي 2 ټیرونه پنچر دي 2 ټیرونه. نو بیا هغه یو ملګری را سره و نو هغې ته جیګ ولګوه یو وړه هغه را ډک کړه بیا هغه بل وړه هغه را ډک صرف په دې چې تا ولې دلته ګاډی ودرولې. نو حالانکې دروازه هم نه وه بنده خو دلته زمونږ ګاډی ودرېږي. کسان راووتو ما ورته نورې څه مونې ما یې حاجي صاحب خبره به ډېره نه کوو لکه لاره په لارو کې څوک چغې نه وایي خو که تا ته پې ځان دروند ښکاري نو ډېر ښه کار دې کړی دی. ضمیر ته ته څه وایي هغه به ومنې ما له جواب مه راکوه. که دا کار تا ته مناسب ښکاري او دروند درته ښکاري نو ډېر ښه کار دې کړی ډېر زبردست ډېر ټیټ کار دې ما کړی ډېر اعلی کار دې ما کړی نر کار دې کړی کور مخې ته ګاډی نه پرېږدي ته خو ځان لازمرئ او بیا چې زه لاړم. مسلمان له تکلیف ورکول په وړو وړو خبرو څه ضرورت دی؟ نو دا نصیحت مې دې پورې وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حقیقي مسلمان هغه دی کامل مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس نه او د جبې نه نور مؤمنان محفوظ وي. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. د دې لپاره دا حدیث امام بخاري راوړی دی او هجرت کوونکی خو هغه دی مهاجر څه ته وایي په اصل کې د یو ځای نه بل ځای ته دار الکفر نه دار الاسلام ته لاړ شي. یو سړی دی هجرت یې وکړو د کافرانو د ملک نه اسلام هلته خپل نشي راښکاره کولی دینداري نشي راښکاره کولی عبادتونه نشي کولی په د هجرت واجب دی لاړ مسلمانانو ملک دا هجرت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف مهاجر ګورې دا نه دی یو بل مهاجر دی. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر خو هغه دی چې هجرت وکړي د هر هغه ګناه نه چې الله ترې منع کړې ده دا مهاجر دی. چې هجرت وکړي د هغه څه نه چې د څه نه الله منع کړې ده. امام بخاري دا حدیث دې دپاره راوړی دی چې ای مؤمنه هجرت وکړه د ګناهونو نه هجرت وکړه د الله د نافرمانۍ نه د الله د نافرمانۍ نه د الله طاعت ته د ګناهونو نه هجرت وکړه د نیکیانو طرف ته الله سره د دشمنۍ نه هجرت وکړه د الله دوستۍ ته. دا مقصد دی د حدیث ته راوړو. حدیث سره خو دا باب ختم شو خو د دې باب په آخره کې زما د طرف نه یو څو نصیحتونه او که دې حدیث عنوان زه ورکړم نو زیاتې به نه وي نصائح ذهبیه قیمتي نصیحتونه د ټولو مؤمنانو لپاره او خصوصا د هغه چا دپاره چې په ګناهونو کې دومره ککړ شوی دی چې ګناهونه عادت جوړ شوی دی. د هغوی لپاره یو څو نصیحتونه او قیمتي نصیحتونه. د ټول نه اولنی نصیحت هغه زما دا دی ټولو مؤمنانو ته د مانځه ډېر حفاظت کوئ. مونځ په ټیم جمع سره د شپې تهجد نفلي مونځ د دې ډېر اهتمام کوئ چې مونځ کوئ په ښایسته طریقې سره کوئ. رکوع سجده اطمینان خشوع عجزي چې دا هر څه ستا په دې مانځه کې. یو سړی به وایي چې ته وایې دا ذهبي نصیحتونه دي خبره د سره روانه ده او ته یې د مانځه حفاظت کوئ. بارك الله فيك. الله وي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مونځ منع کوي سړی د فحاشۍ نه د ګناهونو نه. ډېر خلک داسې شته چې مونځونه کوي او ګناهونه کوي شته که نه شته نو څه وایي مونځ یې مونځ نه دی یعنې د الله خبره خو یقیني خبره د شک پکې نشته مونځ یې مونځ نه دی. ته ټونګې ولګې او په 15 منټه کې ته 100 رکعته وکړې
نه په قرت پوهې نه په معنه پوهې نه په رکوع پوهې نه په سجده پوهې دا به تا د ګناهونو نه منع کي دا مونځ به تا د فحاشۍ نه منع کي الله وایي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الله وی مونځ کوه د ورځې په د اولني وخت کې په آخرني کې د شپې په بعضو حصو کې دې دنه ټول مونځونه رالي مونځ کوه الله وی ځکه چې نیکیانې ختموي ګناهونو لره د منځه ډېر اهتمام کوئ د دې ګناهونو نه به م الله دا زړه داسې صبر کړي که نه چې حیران به شئ ورته د جمع سره خشوع اطمینان سکون چې دا پکې ورسره تهجد صلاة الضحا یو څو رکاته د اشراق مونځ 2 رکاته او هغه وختونو کې چې نفلي مونځ پکې جایز وي عام نفلي مونځ کول ته ګورې چې ستا په ژوند کې څنګه بدلون راځي حیران به شي چې سړی فرضي مونځ نه کوي د ده په ژوند کې بدلون د کوم ځای نه راځي او یا په خپله مرضه وي هسې ډېره د یېرې خبره ده ګورې چې ته د شپې وده کېږي او موبایل په ټیم کې په 2 بجې ولې د یېرې ده عمر خو راشي نو بله د یېرې څه ده یېرې دا ده چې ته مړ شوي او موبایل د باندې ګواه پاتې شو یعنې په ځان په خپله ګوایي چې زه نه پاسم دا بعض ملګري ویم داسې او بعضو ته دا مشکل شتي څوک چې د لمونځونو سره نه عادت سهار مانځه له خصوصا نشي راپاڅېدی د دې ته زه یو بنیادي وجه ووایم د شپې چې وده کېدې ستا مضبوطه اراده نه وه زه سهار لمونځ کوم په دې به خفه کېږې نه دا حقیقت دی که نه دی د شپې چې د مضبوطه اراده وه وده شوې داسې د الله راپاسئ که نه چې ته به حیران شي او چې ډېر لیټ شي که نه ډېر لیټ شي لکه تهجدو ته پکې ټیم میلاو نه شو 5 ساعت مخکې راپانسېد او لیټ شو نو چې ته داسې دې کټ کې وخوځېدل چې ګړۍ ته وګورې اذان به واورې لکه څنګه چې ستا د مزدورۍ سره سوچي بغیر ټیمپیس نه راپاسې لکه اوس تا ته یو سړي دا ووایي چې سهار 8 بجې هغه نوي کار له راځه چې به یې کې ډېره اوچته تنخواه ده او ستا به 6,000 تنخواه وي سهار 8 بجې راځه اولنۍ ورځ دلته رپا به شي که پاتې به شي وده به هم نه شي رپا به سي پرېږده وده به هم نه شي دومره دی سوچ دی دا څه خبره شوه چې ستا د سوچ د مانځه سره یي او ته دې وده پاتې شي کله یا کله منم کله نا کله انسان دی ډېر ستړی شي داسې هم کېږي کله سړی ډېر ستړی شي انتهایي یا بیماري یا دوایي وخوري بعض خبرې د منلو دي داسې خبره مې دې پورې وکړه چې د مانځه اهتمام چې څوک کوي که نه نو د ده ټیمپیسونو او ګړو او موبایلو ته هم ضرورت نه راځي د دې سره بیا سوچ ټول د څه د مانځه الشيخ العلامة الإمام ابن باز رحمه الله ټول مسلمانان یې پېژني دا صرف د سعودي عرب مفتي نه دی دا عالمي مفتي و د هغه یو شاګرد چې هغه یو لوی عالم دی اوس او سپین ږیری دی هغه وایي د شیخ رحمه الله یو پیر درس و په قسیم کې ماسوته منځه نه بعد وایي چې درس ختم شو شیخ وایي چې کسان وایي چې شیخ صاحب بس دلته به دمه وکړي ده وایي چې نه سهار منځه نه بعد زما په ریاض کې درس دی زه به ځان رسوم وایي بس موږ را روان شو یو څو شاګردان او شیخ ته په لاره کې بیا د ډریور له د بعضو ملګرو له خوب ډېر زیات ورغی نو هغه وایي شیخ صاحب که لږ وخي
دمه پکې وکړو وبه رسول یاسته چې لږه دمه وکړه چې بس دمه وکړه بس وی شګو ته هم گاړی ورکوز کړو چټیانې مټیانې مو خورې کړې وو کسان پرېوتو ستړي دی وایي څوک چې دا قصه کوي راوي وایي زه وده نه شوم ما کتو چې دا شیخ صاحب څنګه وده کېږي په څه طریقه د ده دا خوب وي دی څه کوي څه نه کوي د ده نه څه زده کړو دا خوبونه بیا کور کې هم کولی شو خو داسې عظیم انسان او دومره لوی هستي په سفر کې بیا کېدی شي ملګري نه شي موږ سره نو زه پرېوتم ځان مې داسې وده کړی او وی شیخ لږ ساعت له وده شو او چې کله داسې مطمئن شو چې خلک ټول ویده شوي نو راپاڅېد او ودرېد تهجد یې وکړو دی یو بوډا سپینګیری انسان چې یو ځای کې درس وکړو بیان وکړو بیا روان دی بل درس ته ځي دی د شپې تهجد کوي وی تهجد یې وکړو زما خو ته یې خیال و خو داسې تهجد یې وکړو وی جړه یې ما هم واورېده او وی بیا پرېوتو وی چې کله د ملګرو خوب داسې لږ برابر کړو راپاڅېدو نو یې شیخ ته هم اواز وکړو نو هغه هم ځان داسې کړو چې زه یې وده وم او یې زه هم بس راپاڅېدم بیا موږ ریاض ته روان شو ما ځان بلکل ننګاره کړی زه څه نه خبر یم ځکه چې هغه د عمل پټه و بس ما هم نه بیانو وی په دې لاره کې دا ووی چې الله دې رحم وکړي په سړي خوب زورور شي نو تهجد هم پاتې کېږي د سړي نه دا اوس عامه خبره کوي په اورېدونکي داسې پوهېږي لکه چې دی خپله خبره کوي وی خوب چې په سړي زورور شي نو تهجد ته څه شي پاتې شي دا خو صحیح خبره نو د نورو ملګرو دا سوچ وکړو چې لکه شیخ تهجد نه دي کړي خفه دی دی ښکاره هم نه کړه یو سړی چې داسې لمونځونه کوي دا لمونځ به د ګناه نه منع کوي او ته ټک خطا لمونځ کله وکړه او کله ونه کړه او بیا راشه ما نه تپوس کوه شیخ صاحب تا خو ویلو چې د ګناهونو نه منع کوي موږ خو یې منع نه کړو خپل مانځه مراجعه وکړه دویم نصیحت دا دی د سترګو حفاظت وکړه اکثر ګناهونه چې کېږي نن سبا هغه د سترګو د لاسه دي که دا سترګې دې په کنټرول کې وساتلې که نه د ډېرو ګناهونو نه به بچ شي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الله وی مؤمنانو ته ووایي چې د سترګو حفاظت وکړي الله سترګه ذکر کړه ولې ځکه چې رب العالمین ته پته وایي چې دې سترګو د لاسه ډېر ګناهونه کېږي او په سترګه ته هر صحیح نه نو دا خو واضح دی چې دې د لاسه ګناهونه ډېر کېږي دریم نصیحت د ژبې حفاظت کوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ډېر خلک چې جهنم ته ځي د ژبې د لاسه به ځي دا ژبه په خپل کنټرول کې ساته نږدې ورځو کې په دې باندې درس شوی هم په دې کتاب الرقاق د ژبې حفاظت ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا چې کله تا ته دا خبره در یادوي چې الله به دې هر هغه ټکي تپوس کوي چې د ژبې نه وځي نو ته به احتیاط کوې که دا ژبه دې په کنټرول کې وکړه نه د ډېرو ګناهونو نه به بچ شي څلورم همیشه توبه وباسه او د استغفار دا ورد په مخه په خپله ژبه جاري ساته په مخه الله ته رجوع کوه ګناه د نه وشي الله ته واپس کېږي خو داسې توبه نه هغه شروط چې پکې الله ته واپس کېږم او زړه کې مې دا چې بیا به ګناه کوم دغه توبې الله نه قبلوي که چېرته دې نه ګناه وشوه واپس شه الله ته الله به دې معاف کړي والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله يسوق چې ګناهونه وکړي او د ګناهونو د لاسه توبه وباسي د ګناهونو نه وروسته بیا توبه وباسي واپس شي ما ته نو الله وایي ستا رب هم ګوره ډېر بخونکی دی بیا پنځمه خبره په ګناه باندې همیشوالی مه کوه یو پیر وشوه غلطي ده وشوه بس ختم د همیشوالی سړی تباه کوي او ما د درس په اوله کې په دې باندې اوږده او تفصیلي خبره وکړه چې ګناهونو سره سړی بیا عادت شي نو ګناه ورته ګناه نه ښکاري الله د مؤمنانو شان ذکر کړی دی
وی چې کله د دوی نه ګناه وشي په سورة العمران کې الله وی کله چې ته ګناه وشي ذکروا الله څوک ورته رایاد شي الله ورته رایاد شي الله چې ورته رایاد شي ګناه پرېږدي فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله الله چې ورته رایاد شي ډایرک الله ته واپس شي او د دې ګناه بخانه وغواړي د الله نه او د الله نه علاوه څوک دی چې ګناه وبخي ولم يصروا على ما فعلوا الله وی او دا خبره په دوی کې دا صفت پکې دی چې دا کوم کار چې کوي په دې باندې بیا همیشوالی نه کوي ګناه دی او پیر ته وشو دا خو انسان دی کمزوری کېږي نو که تا نه چېرته ګناه وشي نو په ګناه پسې ګناه مه کوه په ګناه پسې نیکیانې کوه په ګناه پسې ګناه کې اخر د ګناه به پرېږدي کله بیا چې کله مرګ راشي به پرېږدي شپږم نصیحت د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږه چې زما ګناهونه ډېر دي ستا د دې ګناهونو نه د الله رحمت پراخه دي نن ورته واپس شه د ټول ګناهونه دله معاف کوي دا د شیطان یو چال دی د بعضو خلکو په زړونو کې اچولی دی چې ستا ګناهونه څه دي ډېر دي او یاره الله به دې معاف کړي او که نه بس دا ګناهونه کوه نه کفر د ټول نه لویه ګناه ده او شرک الله دا هم بخي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله دا رحمتنا تو مقتي كوي إن الله يغفر الذنوب جميعا الله دا طول قنونا بخي ما فكي استاذ قنونا ما فكي ومن نسيت أغداني چې کله د تم وخت ملاویږي او د دنیا نه پکې لږ دمه شي نو داسې څه کوه چې الله ته پرې نږدې شي الله پیغمبر ته څه وایي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب پیغمبر چې کله فارغه شي نو به خپل رب طرف ته ودرېږه فارغه شي د څه نه عجیبه خبره کوي داود نه چې کله فارغه شي دا ناشنا نصیحت دی پیغمبر ته چې د داود نه فارغه شي خپل رب له ټیم ورکړه نو هغه داود خو هم د الله دپاره اوس معنی دا دی چې هغه خو الله دپاره خو د مخلوق سره پکې ته لګیا وي اوس بلکل د الله سره ځان یوازې کړه لږ سوچ وکړه چې ما څه کړي دي څه نه دي کړي تاسو هم لږ ټیم ورکوئ الله له او کوم وخت لږ دنیا نه فارغه کېږي لږ پکې دینداري کوه هلته چې نن سبا دنیا نه فارغه شي بیا فیسبوک ته ناستي او بیا یوټیوب ته ناستي هغې نه چې فارغه کېږي یو خوب له ورغلی اکثر په هغې کې ودئ چې سهار راپاسي 8 بجې بیا په ګاډي چابي واړئ او بیا په دې روډونو منډې کته ځي او به راشي بیا چې هغه د شپې توره تیاره راشي بیا ډوډۍ ده او بیا ګپ شپ او بیا فیسبوک دی بیا یوټیوب دی څه ټیم د الله له ورکو اتم نصیحت زما تا ته دا دی د نیکانو خلکو سره کښېنه پاسه د ګناهونه به لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی المرء على دین خلیله سړی د ملګري په دین باندې او په مذهب باندې چې څنګه د ملګري او دقه به د مذهبي د ډمانو سره چې کښېنې څه شی به درنه جوړېږي مولوي صاحب ډم او چې د مولیانو سره کښېنې ډم به نه جوړېږي ملا به نه جوړېږي د نیکانو خلکو سره کښېنه د ګناهونه به لري او چې د بېدینو سره ناست نه خو ګناهونه کوي که تا کې لږه ډېره دینداري هغه به د نه هم ختمه شي مړه راځه څه ځان نه دې مولوي صاحب جوړ کړی راځه مړه خو یو سګرټ دی نو یو فلم دی او بس معمولي تاش کول دي او ګپ لګو راځو او ځو او راځو په دې کې هغه لږه ډېره دینداري هغه دې څه شوه هغه هم لاړه ختمه شوه دغه شان دې طرف ته سوچ کول اخرنی نصیحت هغه دا دی دې طرف ته همیشه سوچ کول چې د ګناه څه انجام دی او د ګناه د پرېښودو څه انجام دی که چېرته دې طرف ته توجه وکړه د ګناهونه به لري لکه هسې یو آیت دی د قرآن کې ډېر آیتونه دي ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار
الله وایي چې د قیامت پر ورځ څوک ګناهونه راوړي او زما مخې ته راشي که نه پړ مخې په دې جهنم ته به ګزارم الله وایي چې دا آیت ستا مخې ته چې دا د ګناه انجام دی جهنم ته پې ځم نو د ګناه نه به بچ شي دغه شان د ګناه د پرېښودو څه ثمره ده څه فایده ده چې دا د ته هم مخې ته لکه ډېر مزیدار آیتونه دي په سورت الرعد کې الله څه وایي د مؤمنانو شان بیانوي ګوره الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق مؤمنانو یو صفت دا دی چې الله سره کوم لوز کړی د هغه نه ماتوي پوره کوي او د خلکو سره چې کوم لوزونه وکړي هغه هم نه ماتوي والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل او الله چې د کوم شي د پیوسته کولو او د یووالي امر کړی دی هغه یو کوي لکه رښتې ساتل او نور هم دې کې دې خبرې راځي ويخشون ربهم او یریږي د خپل رب نه ويخافون سوء الحساب او یریږي د بد حساب نه د قیامت په ورځ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم او صبر کړی د الله د رضا د لټولو دپاره واقاموا الصلاه او د مانځه ډېر خیال ساتي وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية او څه چې ول الله ورکړي د هغې نه خرچه کوي په پټه او په ښکاره د الله په دین یې لګوي ويدرؤون بالحسنة السيئات یا ويدرؤون بالحسنة السيئة او په نیکۍ سره ګناه دیکه کوي نیکیانو سره ګناهونه ختموي دې خلکو انجام اولئک لهم عقبى الدار د ښایسته کور انجام هغه دوی دپاره دی هغه څه دي جنات عدن يدخلونها جنتونه د همیشواري دوی به ته ورننوځي ته چې کله ګناه پرېږدې که نه او دا ایتونه دې مخې ته چې زه به هغه جنتونو ته ننوځم چې هغه د همیشوالي دي صرف دا نه چې ته به ننوځې ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم او د دوی په د دې کس په مور و پلار کې چې کوم دیندار او بیبیانې د دوی او ماشومانان د دوی دا ټول به ورسره جنت ته ځي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب او ملائک به ورننوځي په هره دروازه باندې د کوم ځي د جنت دروازې د جنت دا ملائک به ځي راځي څه شور به جوړي چې کله خلک دې جنتونو ته ننوځي او څه به وایي په هره دروازه ولې راځي سلام علیکم بما صبرتم سلامتیا دی په تاسو باندې ځکه چې تاسو د ګناهونو نه ځان صبر کړی و د الله په بندګۍ هم صبر کړی و په سختو کې هم صبر کړی و نو انجام هغه دغه جنت شو فنعم عقبى الدار که چېرته دا خبره ستا ذهن کې وکړه نو الله به یې د ګناهونو نه د ګناهونو نه به یې الله ساتي دا یو څو نصیحتونه او د زړه نه نو زړه ته یې کوز کړي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې بیا بل باب شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ د ګناهونو نه هر قسمه ګناه نه دې الله موږ لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ کوم ګناهونه چې رانه شوي دي الله دې موږ ته د هغې بخانه وکړي او الله دې موږ له د توبې او د هغه طرف ته د رجوع توفیق راکړي او ټولو ملګرو ته بار بار موږ د تیزي ورکوو د داسې قسمه مجالسو لکه لږ ساعت مخکې ما دا وایي چې ګناه پرېښودو دپاره دا اهم دي چې ته د نیکانو خلکو سره کښېنې دې قسمه مجالسو کې چې کښېنې د ډېرو ګناهونو نه وبچ شي د ډېرو ګناهونو نه وبچ شي او علم به راته میلاو شي ډېر خلک موږ سره رابطه کوي ډېر خلک ډېر بې شماره چې هغه وایي چې موږ یعنې د اوسه پورې داسې ګناه نه وه چې موږ نه ده کړې
خو چې کله موږ قرآن او حدیث په مجالسو کې شرکت او دا درسونه او بیانونه مو واورېدو هغه ټول ګناهونه یې موږ پرېښودي. نو که دا غواړي چې د ګناهونو نه بچ شي د هغې لپاره یو طریقه د علم یې زده کول دي. د علم نه علم دا ګوره په سړي کې یره پیدا کوي، د الله نه به یېرېږي. د علم سره شوق او د دې علم دپاره محنت او کوشش کوئ، وخت وباسئ او خپل وخت مال بدن هر څه قربان کړئ دې دپاره چې ته یو دوه مسلې زده کړي او ته یو دوه ټکي زده کړي. ما تقریبا داسې یو هفته کېږي شیخ زبیر علیزی رحمه الله دا د پاکستان په لویو محدثینو کې دی، انتهایی ماهر انسان په حدیثو کې، او نږدې وخت کې وفات شوی دی، یو څو کاله مخکې، ډېر وخت هم نه کېږي. شیخ المحدث زبیر علیزی رحمه الله یو ساده او عاجزه انسان، انتهایی ساده انسان. د هغه ډېر کتابونه ما سره مکتبه کې پراته دي، وخت په وخت یې موږ مسلې زده کوو. هغه دا خبره کوله یو کال زه حج له تللی وم، نو د شیخ مالی حالت غریب سړی و، ملنګ سړی و، په علم پسې به ګرځېدو او په علم پسې چې ځان ملنګ کړی نه وي که نه، که ته دا وایې چې په سور پالنګ کې به ناست یم او علم به راځي زما خواله، نو بیا کښېنه د مرګه پورې هېڅ به مې زده نه کړي. خیر چا ولې څه ترتیب جوړ کړو، حج لی راوستو. وی چې حج لی رالم نو د پاکستان نه ما دا اراده کړې وه، چا راته ویلي چې دلته کتاب د امام ابن ابي شیبه رحمه الله مشهور دی مصنف باندې، مصنف د امام ابن ابي شیبه، د دې یو نوې نسخه راوتې ده او په هغې تحقیق شوی ده، ډېر مزېداره. دا په سعودي عرب کې میلاویږي په دومره پیسو. نو دا پیسې مې د ځان سره د هغه ځینې راوړې وي چې دا به زه دلته عالم وي، دلته مکه کې په حج کې بیمار شوم، اوس هم بیمار شو. اوس وي ما سره دوه لارې وي، یا به علاج کوم او یا به کتاب له چې بله لار نشته، پیسې لګي دي صرف کتاب پې کېږي، او هلته بیمار هم دومره یم چې بس پروت وم وي ډړکېدو نه وم. وی ډېر سوچ مې پې وکړو، بیا وایي چې بس زه کتاب به وویلو، جسم به بیا ښه شي. او جسم داسې کله ښه کېږي او کله بیمارېږي. او ما دا وایي که ښه نه شو الله سره ملاقات یې ده، خو دا کتاب ضروري دی، دا موقع بیا نه راځي. نو کیدای شي دې کتاب کې چې ته نوي څه خبرې وزه یې زده کړم. نو هغه کتاب یې واخیستو د حج نه پاکستان ته هم بیمار لاړ، خو کتاب یې ځان سره ویو. څه شوق و ناشنا د علم سره د دې خلکو. او زمونږ په پښتو ژبه کې درس او بیان او ښه واضح خبرې او هغې سره یو سړی شوق نه ساتي، دا هېڅوک چاله نقصان نشي ورکولی، خو صرف خپل ځان خرابول دي. نو کوشش کوئ دا دین یې زده کړئ چې دا دین یې زده کړو د ګناهونو نه به م الله ساتي. الله دې موږ په دین باندې پوه کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.